السلام علیکم ډیرو ګرانو خاغلو ګلالو کتونکو دی وخت کې تاسو کته شي په سمدستي مشاعره کې مونږ تاسو ته مخاطب یو د سمدستي مشاعري شپږمه برخه ده او د زیدی کلی ډیر خوږ شاعر خالد بابر صاحب را سره موجود دی د غي نوا د غي خپل کلام اورو یقینا چې تاسو به ډیره مزي واخلئ ډیره پخا ډیره خوږه درنه شاعري کوي ګورو چې هغه یو نظم د سپرلی راوړل دی هغه ډالای کوي نو ټولو مرګرو ته چې کم کتون کې زما د یوټیوب چینل نو هغه ته ډالای دی جی ستاسو خیال د سپرلیا ستاسو خیال د سپرلیا زمون کلی ته براشه زمون چم کې بډیره شي ته بدلته په خندا شي هغه کله چې خلک معبودان ساجدان دي هغه کله چې خلک سمولان او سپیران دي هغه کله چې مولان په پټکو باندې یادېږي هغه کله چې پیران په غزو بلل کېږي نو ته په کله په دې تور ته په کله په دې تور تم کې ستوره د سبا شي نو ستاسو خیال د سپرلیا زمون کلی ته براشي زمون چم کې بډیره شي ته بدلته په خندا شي ډیره مننه ډیره شکریا دا د سمدستي مشاعري شپږمه برخه او یقینا تاسو به ډیر خوندونه غستی د خالد بابر صاحب د زیدی ډیر خوږ شاعر دی تر یو بل خي ویډیو پوري او سمدستي مشاعري تر ووم پاټه پوري تر ووم برخه پوري اجازه غواړم د لوی الله په امان